هغه کس له به الله د عرش ته لاندې سورې ورکوي چې هغه داسې پټه صدقه وکړي چې چپ لاس ترې خبر نشي. په ښي لاس صدقه ورکړي خو داسې پټه صدقه چې دا لاس ترې هم نه خبر، دا ګس لاس ترې د وجود خبر نشي. داسې پټه صدقه احسان کو د بنده سره نو ډېر پټي کو چې چالم کړی دی هغه ته ښکاره دی، الله ته ښکاره دی، مخلوق ته یې مه ښکاره کو چې داسې پټه صدقه وکړي چې چپ لاس ترې خبر نشي. نن خو صدقه کوي او فیسبوک له اول تصویرات ورکړي، دومره کار نه وکړو، دومره څیزونه مې تقسیم کړو. دا ښه خبره ده، دا ښه خبره ده. شاید چې په آخرت کې دې په لاس سره نشي، شاید چې هلته خالي لاسونه پاسې بیا هسې نه چې دا دومره صدقې دې بیا هلته نه وي. او بل په دې کې د مسلمان عزت هم مجروحه کېږي که نه. د بل مسلمان غریب دی خو حق خو د عزت لري که نه. د زنانه که کونډه ده خو عزت خو یې دی که نه، زنانه ده که نه. نو ته چې ولې تصویر وباسې ورکوي د هغې د عزت سودا نه کوي، د عزت سودا خو یې کوي که نه. کاش یو داسې دور و چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د وخت حکمران و. خدایه دا یو وخت چې امیر المؤمنین حکمرانو چې په لاره به را روانو شیطان به لار پرېښوده وي عمر را روان دی. عمر داسې جلالي شان الله ورکړی، شیطان به په هغه لار نه شو تللی چې په کومه لار به امیر المؤمنین را روان. داسې دبدبه او جلال الله ورکړی. خو عاجزي څومره ده، د الله نه یره څومره ده. زنانه غږ ورکړو په ځای ودرېده، وی بیت المال کې مې برخه شتې؟ وی راکه ماته حق، بیت المال کې مې حق دی راکه ماته یې حواله که. وی په دې ځای ودرېږه چې حق دله راوړه. زنانه په حق ځای ولاړه وه او د بیت المال نه ورته حق راوړه چې حواله یې که ورته زنانه روانېدله. وی صبر وکړه، صبر وکړه، یو سوال زما دی هغه به منې. زنانه وایي چې څه سوال دی؟ وی سوال مې دا دی چې بیت المال کې ستا څه حق و هغه مې تا ته حواله کړو، څه حق و هغه مې تاله راوړو. خو هسې نه چې د قیامت په ورځ د الله مخې ته په عمر شکایت ونه کړي. ګورې هلته به راباندې شکایت نه کوي، الله مخې ته به شکایت نه کوي، د هغې د جواب نه یم او حق مې درکړ. د الله مخې ته به راباندې شکایت نه کوي، د الله د شکایت نه به مې بچ کوي. موږ د الله د شکایت نه نه یریږو، د مخلوق د شکایت نه یریږو، د الله د شکایت نه ویریږو. موږ ورلم یوه تروړه وړه ورکو چېرته نو چېرته یوه تروړې ګی به دې غوږه نیولي هغه وله ورکړي، بیا ورته وایي یو درخواست مې دی. هغه مور او خور وایي څه درخواست دی؟ یاره یو تصویر دله علم اچ خلکو ته یې ورکړم چې ما راشن ورکړ یوه تروړه